انګلستاني انجنیر دقیس احمد د واده په حق له څه ویلي دی ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ په هر څه به پوه شئ درنو کتونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ او جوړ به وئ که چېرې تاسو د سپورت مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ د افغانستان کرکټ ورو توپ اچونکی قیس احمد 2 اونۍ وړاندې نامزاد شو هغه ته د افغان کرکټ لوبغاړو سربیره نړیوالو لوبغاړو هم د نامزادۍ مبارکي ورکړه خو جالبه خبره دلته وه چې سارا ټایلر نړیوالې کرکټ لوبغاړي او د انګلند د ښځینه کرکټ ټیم لوبغاړي هم قیس احمد ته د واده مبارکي ورکړې وه دا په داسې حال کې ده چې قیس احمد د خپل غوره استعداد په ښودلو سره وکولی شول تر څو نړیوالو لیګونو ته لار پیدا کړي افغان لوبغاړی قیس احمد به وکولی شي چې 2020 کال کې د بریتانیا ګلوسټرشایر کاونټي کرکټ کلب سره ملګری شي 19 کلن لیګ سپینر قیس احمد به د یاد کرکټ کلب سره په شلوریزو او فاینل شپږ اتلولۍ سیالیو کې ولوبېږي قیس احمد د بنګلادیش سره په ټیسټ لوبه کې هم برخه اخیستې وه او همداراز اوس د استرالیا په بیګ باش کرکټ سیالیو کې د هوبارټ هوریګنز له لوري اخیستل شوی دی نوموړی په دې وروستیو کې د انګلستان په سلتوپیزه لیګ کې هم د ویلش فایر له لوري د 15,000 پاونډه په بدل کې اخیستل شوی و د ګلوسټرشایر روزونکی ریچارډ ډاوسن وایي موږ د 2019 کال کې خورا پیاوړې سیالۍ درلودې او قیس به د خپلې لوبډلې بدلونکې وړتیا پر مټ له موږ سره مرسته وکړي چې د لوبې په لنډ او اوږده فارمیټ کې پر مخ لاړ شو په افغانستان کې د کرکټ راتلونکي تمې د قیس احمد څخه ډاوسن د دې په حق وایي دی د نړۍ له خورا جالبو ځوانو سپینرانو یو دی او زه هیله من یم چې دی به زموږ شلوریزو او کاونټي سیالیو ته نور اهمیت هم ور وبخي بل لور ته په دې تړاو قیس احمد وایي د نړۍ په لر او بر کې مې د شلوریزو سیالیو پر مهال تل ارمان و چې انګلستان کې فرست کلاس کرکټ وکړم چې له سره توپ سره مې وړتیا لا ډېره شي له ډاوسن سره یو ځای د لوبې کولو ته هیله من یم